دا د یو ځل بیا د انګلیسي ورځنۍ انګلیسي خپرونه پیل شوه او تاسو څخه هیله کوم چې تاسو زموږ په چینل کې ګډون وکړئ. نو راځو سټارټ اخلو. جاک ماسن اینڈ هیز فیملی. جاک ماسن او د هغه کورنۍ. We are from Miami. موږ د مایامي یو and the United States په متحده ایالاتو کې. I have a small restaurant. زه یو کوچنی رستورانت لرم and the town of Rickland د نیکلونډ په ښار کې. My wife name is Kemi. زما د مېرمنې نوم کیمي دی and she has a job او دی یوه دنده لري as a professor in college. په کالج کې د پروفیسر په حیث باندې near our town زموږ ښار ته نږدې. We have 3 sons. موږ 3 ماشومان لرو. Josh, Ann and Christopher. Josh, Ann او Christopher. We have a house on the coast. موږ یو کور لرو په ساحل باندې. Our son Josh and Ann have a fishing boat. زموږ زمان جاش او ان د کب نیونې یوه کشتۍ لري. They sell fish to our restaurant. دوی زموږ په رستورانت مخیان خرڅوي in the area او په نورو هوټلونو باندې په دغه ساحه کې. Christopher is in school. Christopher په مکتب کې دی. My sister Sarah and her husband. زما خور او د هغې مېړه Brett have a big house. یو لوی کور لري in San Francisco په سان فرانسیسکو کې. They have 2 children. دوی 2 ماشومان لري. A son یو ځای and a daughter او یوه لور. Sarah has a very good job. سارا یوه ډېره ښه دنده لري and Brett has a good job too. او برید هم یوه ښه دنده لري. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. هیله ده چې تاسو خوښه شوي وي. د ځان سره یې تکرار کړئ او زموږ چینل کې در سره ګډون وکړئ چې هر چېرته یاستئ ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.